د بلخ ولایت اوسیدونکي د ټاپي پروژې عملي پیل د کارموندنې او د هیواد د اقتصادي ودې په برخه کې مهم ګام بولي او د عملي چارو له پیل څخه هم هرکلی کوي. د دغو ښاریانو په وینا چې د ټاپي پروژه کولی شي د ډیرو کورنیو د ژوند شرایط بدل کړي او د کار زمینه ورته برابره کړي. خیلی خوش هستم. خداوند توفیق بده اینا را که این پروژه را وا کرده. این پروژه خیلی یک پروژه بزرگ است. پروژه تاپی را من کل مسلمانای افغانستان تبریک میگم. بسیار یک پروژه خوب است چون به خاطر اینکه این پروژه میتونه که خیلی 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 خواهشات ما و شما را بجا کنه. بسیار خوش هستیم به خاطر مردم به غریب بیچاره اگر فرض مثال یک کار مساعد شود که مردم دستش به کار و غریبی روزگار مردم بهتر خواهد خوب شد. دغه هیوادوال د پروژې د پر وخت پرمختګ او د هغې په بشپړېدو هم ټینګار کوي او زیاتوي چې د ټاپي پروژې بریالیتوب کولی شي افغانستان په سیمه کې په یو ځان بسیا هیواد بدل کړي. کوشش بکنن که زودتر اگر کار آغاز بکنن و پروژه تاپی که است بر حساب یک رشد کشور است، به خاطر بازسازی دولت است، به خاطر اقتصاد مردم، روزگار مردم کارگر به حساب اینا بگیره مردم روزگارش خوبتر خواهد شد. به شکل از این پروژه کارنال و این پروژه تاپی اگر دیگه پروژه ما میتونه ادامه پیدا کنه ما و شما بالاخره روزی میرسه که خودکفا میشیم و در هیچ کشور دست ما دراز نمیشه که اونا که ما کمک کنه. ورته مهال اقتصادي کارپوهان هم د دې پروژې ارزښت د افغانستان لپاره مهم ګڼي. دوی وایي چې د ټاپي پروژه د انرژي برابرولو سربیره د هیواد د اقتصاد لپاره د عاید یوه مهمه سرچینه هم کیدای شي. پروژه تاپی بعد از پروژه قشتپه دومین پروژه است که کار عمل از او بعد از پیروزی امارات اسلامی آغاز گردید. انتقال لوله گاز تقریبا به ارزش $10 میلیارد قیمت پروژه بوده و سهم ترانزیت افغانستان از این پروژه سالانه حدود $400 میلیون می باشه و ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی برای تقریبا 12,000 نفر مایه ساخته و میتونه که پروژه تامین انرژی دوامدار در افغانستان ضمانت کنه. اقتصادي مهمه پروژه ده چې د افغانستان د اقتصادي ارزښت په د اسیا په سطح ان شاء الله چې لوړوي او د خلکو شوق علاقه هم به حد ډیره ده و دې ته خوشبینانې ډیرې دي نه یوازې د افغانستان په سطح بلکې د اسیا په سطح باندې ډیرې خوشبینانې دي چې د اسیا غټ 4 ملک په دې کې ونډه لري نو دا یو ډیره بارزښه پروژه ده. باید وویل شي چې د سپټمبر په 21مه نیټه په هرات ولایت کې د اسلامي امارت د رئیس الوزرا لخوا په رسمي توګه د ټاپي پروژې د عملي چارو د پیل پرانیسته وشوه. دا پروژه د 1814 کیلومتره په اوږدوالي سره به د ترکمنستان طبیعي ګاز د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته ولېږدوي.